کلا لري رڼا لري اثر لري قرآن کلام الهی دی ثمر لري قرآن ثمر لري محترم اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قران کریم تفسیر او ترجمه درس ته الهی دی ثمر لري قرآن ثمر لري قرآن سورة بقرة او ننویم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. د يهودو الله رب العزت بیکاره او غلط صفتونه یا په بل عبارت هغه پټي مرزي چې دی په ځان کې درلودلې الله رب العزت په قرآن کې خپل بندگانو ته ورښودلې او خپل بندگان الله رب العزت د هغوی په بدو خصلتو باندې خبر کړله. هڅه به زموږ دا کوو چې الله رب العزت موږ او تاسو د پټو ناروغۍ څخه وساتي، لکه څنګه چې انسان په سرطان باندې اخته سي د ډیرو کلونو څخه وروسته د انسان پر وجود باندې حمله وکړي، بیا نو د ژوند د یوې لحظې څخه هم خوند نشي پورته کولی. که په مسلمان کې چیرې غلط صفات رالل، د بدو عادتو سره اشنا او بلد سو او بیکاره صفتونه په دې کې رالل، خصلتونه ناوړه پکښې رالل، نو دغه انسان به د خپل ژوند څخه یوه لحظه هم خوند پورته نه کړي. زموږ په مخ کې د یهودو هغه تاریخ پروت دی چې الله رب العزت په قرآن کې په ډیرو ښایستو الفاظو راته تشریح کړي دي. د دوی د تاریخ د واقعاتو څخه یا د دوی د داستانو څخه یوه خبره دا ده چې همیشه یهودو خلاف ورزي کول، وعده به یې وکړله، پر وعده به یې وفا نه کوله. کله چې به الله رب العزت له طرفه موسی علیه السلام ته وحی راغللې، نو دوی به د وعدې په باره کې پابندي وښودله، خو بیا به د وعدې د برپا کولو لپاره په دوی کې هغه استعداد و او وجدان و، هغه لیاقت نه و، وعده به همیشه ماتول. نو الله رب العزت د نن په درس کې هم د یهودو لکه تیرې سوي خبرې چې سوي دي دوی په باره کې یوه خبره نندا کوي: ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون. نو په یهودو کې بیا یو نفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویله چې د آیاتونه باره نازل سوله، ول تاسو سره خو داسې یو ښکاره دلیل نشته چې د هغه په خاطر دې موږ پر تا باندې ایمان نه وړو، یا داسې یو شی چې در سره چې موږ هغه وپېژنو نو پر تا ایمان نه وړو. نو په دوی کې خپل بد عادت و. الله رب العزت دغه آیاتونه نازل کړله چې دا یهود نبی ته دا خبره کوي چې ستاسو سره واضح دلایل نشته، ښکاره خبرې نشته او ستاسو سره آیات بینات نشته. نو الله وفرمایل: ولقد انزلنا الیک آیات بینات، او تحقیقی خبره ده چې موږ نازل کړ الیک وتا ته آیات بینات، ښکاره دلیلونه، ښکاره معجزې. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وجود یو معجزه ده، خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کلام یا دغه وحی چې د الله له طرفه څخه ورته راغلی دا معجزه ده. خو دوی داسې یو څه غوښتله لکه څنګه چې په نورو امتو کې د خپلو انبیاو څخه د خپل امت غوښتنې کولې. وما یکفر بها، او انکار نه کوي د دغو ښکاره معجزو په باره کې الا الفاسقون، مگر بدکاران انسانان د ښکاره دلایلو څخه ځان شاته کوي. یهود هم دغسې کسان وه. او کلما عاهدوا، او هر کله چې به دوی وعده وکړله د یهودو عهدا یو وعده، نبذه، نو ماته وکړله دا وعده فریق یوې ډلې منهم د دوی څخه. یوې ډلې خو همیشه دغه کار درلودی. یهود هغه انسانان په تاریخ کې تیر سوي دي چې حتما په دوی کې داسې یو کسان پیدا کېدله چې وعده به یې ماتوله. نو یوې ډلې به دا وعده ماته کړله او شاته به یې غورځول. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې په یهودو کې ډېر انسانان لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. د یهودو اکثره حصہ زیاتره به پر دې وي چې لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. دا د قرآن الفاظ دي. تر مخ هم دا خبره ما کړې ده چې قرآن کریم موږ ته دا وایي چې یهودو کې زیاته حصہ ایمان نه راوړي، لږ حصہ به ایمان راوړي. دا د قرآن الفاظ دي، په دې کې تغییر نشي راتلی.
ولما جاءهم او کله چې دوی تراغلی رسول یو رسول من عند الله د الله له طرفه څخه داس یو رسول وو داس یو پیغمبر وو مصدق چې تصدیق کوونکی وو لما معهم د هغه کتاب لپاره چې د يهودو سره وو دا ورته ویل چې تاسو په لاسو کې تاسو تورات حق دی تاسو پر دې ایمان نه وړي دي تاسو ایمان حق دی په تاسو کې دغه تورات لپاره موسی علیه السلام راغلی دی هغه بر حق دی تاسو د دې ټولو عقاید مشتصدق کوو خو د دې ټولو باوجود چې کله به نبی خبري ورته وکړلې نبی خپل پیغام دوی ته ورسوي چې اوس نو زما پر دغه کتاب قرآن باندې چې نوم دی او زما پر دغه معجزه باندې چې قرآن مجید یې نوم دی د الله له طرفه څخه وحی دی او کلام او خبرې دی پر دې ایمان راوړي بیا به دوی د خپل عادت څخه مجبوره وه ان عند الله مصدق لما معهم او هغه رسول به رښتیا کوونکی و لما معهم دا کتاب لپاره چې د دوی سره وو نبدا وبي غرزوي فريق يبدلي من الذين دو کسانو څخه اوتو چې ورکول سي ول کتاب ورکول سي و تورات دوی تور کول سي و او د موسی عليه السلام په ایمان باندې دوی مکلف سي و چې پراغه ایمان راوړي او د تورات پر ایمان دوی مکلف سي و چې باید ایمان راوړي دغه ویډلی چې ځانته اهل کتاب هم ویل ځانته دا ویل چې موږ د موسی په دین او پر تورات مو ایمان راوړي دي دغه ډلې به کله چې بیا نبی خبر ورته کول چې تاسو پر قرآن ایمان راوړي نو دغه ډلې به وګرځاوه کتاب الله تعالی کتاب د الله قرآن چیرې وراء ظهورهم خپل شاو ته به وګرځوي او دا به ویل چې پر دې باندې ایمان نه راوړو د دې ضرورت نشته چې زموږ په مخ کې تورات دی زموږ په مخ کې موسی وو پر هغه مو ایمان راوړي دي تورات مو ایمان راوړي دي نور د قرآن مجید باندې د ایمان راوړلو نو څه ضرورت دی کأنهم لا يعلمون تبدا فکر کوي لکه د انسانان چې په هیجنه د انسانان په هدره خدا هغه کسان و چې د پوهې باوجود ځان غافل بللی وو د عقل باوجود ځان جاهل بللی وو داسې کسان و چې عقل الله رب العزت ورکړي وو په الله ورکړي وو خو د خپل پوهې څخه کار نه اخیستی واتبعوا ما تتلو الشياطين يهود یو بل کار هم وکي یو خیدا کار وکي چې د الله قرآن شاته ورځاوه بل دا کار وکي چې په سحر او جادو باندې هم اختص ولا د عراق په یو ښار کې چې بابل په نامه باندې دی یو زمانه کې دلته د جادو ډیره اوازه و او جادو ډیر مخته ولاړی چې مخته ولاړی د يهودو عوام خلک د جادو په زده کړه کې هم مخته ولاړل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې پلا د سليمان علیه السلام تذکره وکړه او دا ویل چې دا د داوود علیه السلام زوی دی د الله رب العزت له طرفه پیغمبر دی نو بار دوی دا خبره وکړه چې دا نبی دا ګمان کوي چې سليمان پیغمبر دی هغه خو جادوګر دی پیغمبر چیرې وو الله رب العزت بار دغه آیاتونه نازل کړل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر نو يهود بار دا کار وکړي چې د شیطان پیروي وکړه د سليمان عليه السلام په زمانه کې بیا د سليمان عليه السلام بعد شاهي یو څو ورځې ختم شوه چې کله سليمان عليه السلام وفات شو هغه ځای چې دیو یا هغه تخت یا هغه د ناس ځای تر هغه لاندې شیطانانو سره د جادو شان ایښوا چې کله دی وفات شو نو بیا شیطانانو هغه ځای راوکیندي عشان یې راوکشله نو بیا خلکو ته ویل چې سليمان عليه السلام پیغمبر نه بلکې دا ټول کارونه د بدوشاهي چې کوله د په سحر او جادوګری باندې کوله د يهودو علماو په هغه وخت کې خدا کار اسیونه بلا خو په عوام خلکو کې د دې خبرې تاثیر راغی چې جادو ته باید مخه کې جادو باید زده کې سليمان عليه السلام خپل بادشاهي ټوله په جادو باندې چلوله لہذا په عراق کې بیا په خاصه علاقه کې د بابل په نامه باندې په یو قريه او کلی کې د دې بس تعلیمات شروع شو خلکو زده کوله او په دې کې وختونه مصرفوله نو الله رب العزت دغه آیاتونه نازل کړه شیطان کفر وکي شیطان کافر سو سليمان عليه السلام د الله د ذات څخه انکار نه دی کړی سليمان د خپل بادشاهي په چلولو کې د سحر او جادو څخه کار نه دی اخیستی بلکې شیطانانو د سحر او جادو ته انسانان لا ترغیب کړل انسانانو ته جادو وشو دی نتیجه دا راوته چې انسانانو جادو زده کوي انسانانو خبره به پر سليمان عليه السلام راواله واتبعوا او دا يهود یو بل کار هم وکي متابعت یې وکي په پسیس ول ما په هغه څه باندې تتلو الشياطين چې شیطانانو به ویل علی ملک سليمان د سليمان عليه السلام د بادشاهي په زمانه کې دا یو شیطانانو چې سليمان په خپل بادشاهي کې د جادو څخه کار اخی
وما کفر سلیمان، الله د دې خبرې رد کوي او کافر نو سلیمان علیه السلام انکار یې نو کړی. په د خپل بادشاهي کې د سحر او جادو څخه کار نه اخیستی، دا د معجزې وی چې رب العزت ورکړي وي. ولکن الشیاطین، او مگر شیطانانو کفروا کافران سوله، انکار وکي شیطانانو مبارک څه کوله، يعلمون ورشوله الناس خلقته السحر، جادو او د جادو اسباب ورشوله. په يهودو کې بل عادت دا و چې د سليمان عليه السلام په زمانه کې چې د شیطانانو له طرفه د جادو کم اسباب مهیا او برابر سول، دغه اتباع وکړه. نو مشکل بارز مورونو دا پیر سو په هغه وخت کې چې انسانانو د جادو او د معجزې تر مابین فرق نسوي کولای. نبی به معجزه او ښکارا کړله، معجزه به ورته څرګنده کړله، بیا به هم د دې په ځل کې شک ولیا دا کېدلای شي چې جادو وي. نو الله رب العزت د دې لپاره چې انسانانو ته د معجزې حقیقت وروښوي، د دې لپاره چې انسانانو ته د جادو حقیقت وروښوي، نو الله رب العزت دوی فرشتي راولېږلې د هاروت او د ماروت په نامه باندې، چې قران کریم کې دا فرمایي. الله رب العزت چې راولېږلې د دې لپاره چې انسانانو ته جادو وروښوي. نو فرشتو، دغه دوه فرشتو او ملائکه انسانانو ته دا خبره کوله چې موږ د الله له طرفه څخه راغلي یو د دې لپاره چې د انسانانو امتحان واخیستل شي زموږ په وجود باندې. که تاسو زموږ څخه سحر او جادو زده کوئ، په دې کې ستاسو نیک نیت وي د انسانانو او بل خصوص دغو کسانو چې په هغه وخت کې مؤمنان او مسلمانان وه او پر انبیا او پیغمبرانو ایمانونه راوړي وه. که تاسو دوی ته تکلیف برسوئ، په دا نیت زموږ څخه جادو مه زده کوئ. او که چیرې مو دا نیت نه وي، فقط ماضي معلومات حاصلول غواړئ، نو تاسو ته موږ راشئ درشئ. دا به هر انسان ته دا خبره کول چې کله به انسان وعده ورسره وکړي چې و په غلطو نیت او اراده زه د جادو نه زده کوم، نو د هاروت او ماروت فرشتو به دوی ته دا ورښودله جادو او د هغه اسباب ورښودله. نو الله رب العزت فرمایي چې يهودو د هغه جادو هم اتباع وکړله، هغه جادو هم زده کړي، هغه جادو هم پسیس ولا کم جادو په باره کې چې په دوه فرشتو باندې د بابل په ښار کې یو څه نازل شوی و، يهودو هغه هم ترلاسه کړله او په بد نیت جادو زده کړي. وما انزل، او دا يهودو اتباع وکړل په پسیس ول په هغه څه پسې هم چې نازل شول علی الملکین پر دوه فرشتو باندې په بابل د بابل په ښار کې، یو فرشته هاروت او بل فرشته ماروت. دغه هاروت او ماروت په باره کې د دوی فرشتي انسانان عجیب خبرې کوي، فرشتانو ځړېدلي وو او داسې ځینې نسبتونه کېږي چې هغه د غلط کار وو. دا فرشتي دي او د دوی په شان کې د دوی په باره کې داسې خبرې کول بیخي کمزوري خبرې دي. خو ډېر کسان یې بس بیا خصوصا چې هغه معلومات نه لري، بس په کتاب کې چې خبره واورېدل هاروت ماروت داسې کس فرشتي وي، بیا دا وکړل دا وکړله، زه هغه الفاظ ویلی نه سمه چې څنګه یې ډېرې غلطې خبرې وي او په عوامو خلکو کې بیا دا راځړېږي. اوس هم ځینې ستوري دي وایي دا هغه فرشته ده چې پلانکی یې وکړي، دا یې وکړي، دا یې وکړي. دا هغه خبرې دي چې هغه بې ځایه دي او هیڅ اصل او ثبوت په تاریخ یا په اسلام کې نه لري. نو لهذا دا خبرو څخه ځان ساتل پکار دي. هاروت او ماروت فقط دومره کار کاوه چې انسانانو ته الله رب العزت راولېږلې ترڅو انسانان ته جادو هم وروښوي، د جادو حقیقت انسانان ته ښکاره سي او د معجزې حقیقت ښکاره سي. نو وما يعلمان من احد، دغه دوه فرشتو چې هاروت او ماروت وي نور شاوه انسانانو ته من احد هیڅ چاته جادو حتی یقولا ترڅو چې دا خبر ورته کړي نه وای انما نحن بشک مش فتنه ازمایش یو، امتحان یو، موږ د دې لپاره الله راستولي، فلا تکفر، نو ته کافر کېږه. دا خبرې ما درته ویلې چې دوی ورته ویل چې ته سحر جادو په دې نیت باندې زده کړه چې ستا ښه نیت وي، چا ته به تکلیف نه پرسوي. فیتعلمون منهما، نو دا انسانانو به زده کاوه منهما د هاروت و ماروت دواړو فرشتو څخه جادو، یا ما داسې شان یفرقون چې جلاوالی به یې راوستی به د هغه علم په خاطر د هغه سحر او د جادو د اسبابو د تعلم او د زده کړې په سبب د چا په مابینځ کې جدایي راوستل بین المرء و زوجه، د نارینه او د ښځې تر مابینځ. او الله رب العزت دا فرمایي وروسته چې دا انسانان د الله په اجازه چاته تکلیف رسولی شي، که د الله اذن او اجازه نه وي چاته تکلیف نشي رسولی. دا خو د یهودو هغه څه واقعه وه چې دوی د جادو اتباع کول په جادو پسې وه. جادو چې دلته کله رالی نو څه خبرې ضروري هم دي، هغه دا چې هود علیه السلام ته خپل قومه دا خبره وکړه چې ته د جادوګرانو څخه پر تا باندې جادو سوی دی یا ته جادو کوې. شعیب علیه السلام ته هم خپل امت دغه خبره وکړه. موسی علیه السلام په خپل زمانه کې د جادوګرانو مقابله په خپل معجزه لکړه باندې وکړه.
د سليمان عليه السلام په زمانه کې دغه واقعه پیښ شول لکه دا اوس چې ما درته ویل چې شیطانانو د تخت یا تر ځای لاندې د جادو شان ایښی و چې کله وفات سو هغه راوکشل. په عوامو کې دا مشهور شول چې جادو اثر لري، جادو باید دسي، نو معجزه او جادو سره ګډ شول. الله رب العزت معجزه او جادو چې سره جلاسي د دې لپاره هاروت او ماروت راولېږي. داغه څخه وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم جادو وسو. اوس هم په دنیا کې جادو او جادوګران شته، خو جادو یا جادوګران دا په اسلام کې څنګه کسب دی؟ سړی باید ځکه او کنه کې زده. جادو اصلا په خپل ځان کې داسې یو عمل دی چې د نورو انسانانو په احوالو حالتو کې تغییر او تبدیلی راتللی شي د خاطر باندې، او د انسان حالت د یو حالت څخه بل حالت ته اړولی شي د الله په اجازه باندې. تأثیر لري جادو، کوډي، تعویذ او داسې نور څه، دا تأثیر لري. تأثیر الله رب العزت پکې اجدي، مګر دغه جادو چې په ځان کې تأثیر لري دا په هر زمانه کې وو. لکه ما چې درته ویله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم دغه جادو سوی دی. واقعه په سورۃ فلق او سورۃ ناس اخیری سپاره اخیری سورتو په تفسیر کې تاسو التما پر وضاحت کړی ال تاسو ورنلای شي. نو جادو یا جادوګران چې اوس هم وجود لري، نو یو څو خبرې لازمي دي چې باید وکړو. جادو څو قسمه لري؟ تقریبا علماء کرام 8 قسمه شي چې په دې کې دا هم جادو دی چې د انسان سترګې بندې شي. په حقیقت کې شی یو رقم می، مګر یو څه شان ویل سي د انسان په سترګو کې د یو شی حقیقت په بل شکل باندې واوړي. د لاس پکوالي، انسان په لاس کې چاړه ده مګر د چا په نس کې وي نس ویني نه ځناتوي، د انسان دروند لاس پکسي او د نور حرکات. جادو خود د علم زده کول شرعاً بدکار نه دی. د جادو علم زده کول شرعاً بدکار نه دی. زموږ او تاسو کتاب رد المحتار کې د احناف د مذهب په مشهور کتاب کې دا خبره لیکل شوې ده چې جادو سړی د دې لپاره زده کوي چې د کفارو یا د حربیانو انسانانو په مقابل کې مسلمانان د دوی د جادو په مقابل کې خپل د مسلمانانو جادو استعمال کړي. دا خو به ښه خبره ده، د ثواب کار دی. ځکه چې دا یو فلسفه ده، لکه څنګه چې په انسانانو کې کافرانو مسلمانان شته، همداسې په جناتو او پیرانانو کې مسلمانانو کافران شته. که څوک یو مسلمان غواړي چې په خپل جادو باندې د کافرانو جادو مات کړي، هغوی هم داسې جنات لري او داسې کافر جادوګران لري چې د مسلمان جادو یا د مسلمان جادوګر دغه ویرد او څور مات کړي. دغه هدف لپاره زموږ په شریعت یا زموږ په دین کې د جادو د علم زده کړه کم بد کار نه دی. بدکار نه دی. البته بدکار هغه وخت لکه قرآن چې راته ویله چې کله انسانان د دې لپاره جادو زده کوي ترڅو د نورو مسلمانانو او مؤمنانو ترمنځ یو تفریق راولي، جدایی راولي او د دوی تر مابین ازار راولي، انسانانو ته ازار ورسیږي. په دغه وختو کې بیا سحر او جادو ناروا کیږي. یو بل خبره دا ده چې جادو که سړی زده کوي دغه سړی باید سزا ورکول شي. دغه صاحب چې دی جادو چې زده کوي د نورو انسانانو د تکلیف لپاره دته علماء کرام لیکي په شریع کتابو کې دا ست چې باید سزا ورکول شي. امام مالک رحم الله تعالی فرمایي وای دا انسان باید قتل شي، د ساحر او جادوګر، ځکه چې دی په ټولنه کې فساد خوروي، فساد نشروي، انسانان په فساد کې اخته کوي، نو قتل شي او دی په سزا ورول شي. او پاتې سول دغه انسانانو په باره کې چې هغه د جادو شانو ته درېږي دغه درېدل ناروا دي. مثلا تاسو ولیدلی وي ډیر کله انسان په خله باندې تار چخي داخلي کې او بیا راوځي نه خلاصي شي. دغه 15 انچ یا 8 انچ 10 انچ او 10 انچ یو فوټ تار دی په خله نه نشتل دی خلاصي شي. دغه سي عمل ته درېدل ګناه ده، دا حرام کار دی، دا سي کار نه دی. دا سړی چې دا د خپل ځان لپاره کسب جوړ کړی دی دا شرعاً سي کسب نه دی. دا بل خبره. او بل خبره بنیادی خبره چې ما زه تفصیل کول غواړم هغه دا دی چې انسان جادو یا تعویذ یا کوټي یا دم یا بل داسې څه چې زده کوي د دې هدف لپاره چې انسانان تر مابین تفریق راولي، دا شرعاً ګناه کبیره ده او ناروا سخت ناروا کار دی. شیطان هم هغه شیطان تشابه سر کوي کم شیطان چې د انسانانو تر مابین جدایی او تفریق راولي. نو هغه جادو یا هغه کوډي یا هغه تعویذ یا هغه دم یا هغه څه ویل چې د انسانانو تر مابین د تفریق باعث شي هغه شرعاً ناروا کار. لہذا که د قرآن آیات سړی د دې لپاره وایي چې پردی ښځه او پردی نارینه چې نکاح نه ده سوی د قرآن د آیات په خاطر دوی په عشق سره اخته کوي، دا ګناه. وایي به د قرآن یو آیات وایي
وای به د حدیث یو دعا مگر دا کار د لپاره به ناروا کیږي. پر دې باندې کایو طرف ته د قران آیات ثواب لري، بل طرف ته سړی د دې لپاره وایي چې دوه انسانان په غلطو شانو باندې اخته کې د قران د آیات په خاطر باندې دا وایي نو پلانکې شزه بستا سره تعلق وساتي، دا وایي نو ستا په کور کې به پلانکې ستا څخه زی سیاداسي، بیا ګناه ده او داسې ګناه ده چې الله رب العزت په سزا په دې دنیا کې هم ورکوي. نو کم انسانان چې سحر یا جادو یا ارڅ د کوي د دې لپاره چې د انسانان تر مابین تفریق او جدای راولي ناروا شو مدرتو ال شرعي، نو شیطان هم هغه شیطان تشابه ور کوي چې په روزمره شیطان د اوبو پر سر باندې خپل تخت جوړ کړي. حدیث شریف کې راځي وای شیطان د اوبو پر سر باندې تخت کشیږي، نو بیا روزمره یا روزانه چې شیطانانو کوم کارونه کړی دي مشر ورته ناشتي او د ځینې اوري تاسو وکړه دی ورته وای نن خو پلانکې سړی نیک خبرې تروانو هغه ما ځنامانه کې شابه تاسو کار کړی، تاسو وکړل نن پلانکې ښه خبره کوله تا ما ځنامانه کې شابه تام شکار کړی دي، تاسو کوله پلانکې الګ سبق تتلی ما د دغه دینی درس خوېستي شابه تام شکار کړی دي، تاسو کړی دي ټول خپل کارونه یادوي او دوی شابه سو کوي. وای یو به ولار سی هغه ورته وای چې ما دا کار وکي چې نن ما د نارینه او د ښځې تر مابین تفریق او جدای راوستله. امام اعمش رحم الله تعالی دا حدیث را روایتوي دی وای د ازما په یاد دی وای د شیطان د بل شیطان دا پر سینه باندې ونیسي او شاباس ورکړي چې تر ټولو غټ کار تا وکي چې د ښځې او د خاوند تر مابین تفریق او جدای راوستله. منظور مزماورونو داو چې کم شیطان د انسانانو تر مابین فساد غوروي، فساد راولي، هغه هم شیطان شاباس ورکوي او نازوي. نو هغه انسانان چې د دوه ورونو تر مابین د دوه خاندانو تر مابین د خاوند او د ښځې تر مابین د دوستان تر مابین د تعویز یا د بلی لارې څخه کار اخی او په منځ کې درد راولي، چاک راولي، دا خو ګناه ده او سخت ګناه ده. ځکه نو هغه انسانانو ته پکار ده چې هغه تعویذونه کوي، داسې تعویذ وکړي چې څومره شرعي حدود لري، داسې دم وکړي چې څومره شرعي حد لري، داسې څاشت ورکړي چې څومره شرعي حد لري. اما د تعویذو د څاشتو د دمو دا سلسله که جادو ته ورسېدله یا کوړو ته ورسېدله یا دې ته ورسېدل چې بالانو بل کار ځینې پاته وي، دا ښه کار نه دی، یا بل کار نه وي خالی بس دغه کار دی بس بل کار، دا د چندانې موزیه نه ده. دا به درته وایم نو هغه انسانان خو بل خصوص په دې کې ډېر ګرم دي چې دې لپاره یا دکانونه یا سرایونه یا مارکیټونه یا د ناس یو دفتر یو ځای خلاص کړی وي چې بس انسانان ورځي په ما باندې داسې وي، په ما باندې داسې وي، بخت می باندې پلان باندې بخت دې کې مخه باندې دی د خدای بنده الله رب العزت په تقدیر کې ستاسو لیکل دي او انسانان ستاسو فخ کله در بنده ولای شي چې هغه کسان داسې دي چې برای راست راځي د چا په کور کې ور داخليږي دننه د کور په خونه کې دی لاسوهنه کوي ظالم بدبخت. داسې انسانان دي دغه بدبخت هم دومره بے شرم او بے حیا دي چې د خپل کور او د خوني حالت هغه پردي انسان تورولي، بیا د دوه مخته د ټوله حالت جدي د هغه موافق بیانو کچې د نفسي خواهش پکې سورسو پډیر شه او کسور نسو د دې لپاره بل ترتیب جوړوي، بل ترتیب ترڅو په یو طریقه باندې هغه شي ست د ځان ورسي د دې لپاره چې د خپل نفسي خواهش په شذ باندې سور کی. نو دغه ترتیب جوړ کړی دی چې بازار تعویز کوم، دا ترتیب جوړ کړی دی چې برچا باندې دم کوم، دم وکي تعویز وکي، خو شریعت بل لزمارونو کیا بس ارشي چې اچا کوي څنګه چې کوي ارشي به شریعت لري. د تعویز مر مخالف نه هیڅ ثبوت نه لري شرعاً، دا مر مخالف نه هیڅ شرعاً ثبوت نه لري، دا ثبوتونه لري خو شریعت هم لري، هغه به تیرې نه. اوس دا ظالم خو په داسې طریقه باندې چې ځان څخه صوفي جوړ کړی دی په دې طریقه خو زنا نه سي کولای، په دا طریقه باندې نو بس بدبختی رواني. هغه ځوان هم پر دې یا پرین یا شاباس وی چې خپل کورنۍ ته اجازه ورکړي د چې ورسته وو خپل سر باندې ورسته تعویز وکړي. اوس که تعویز دا سنت کار سي او دغه دم سنت کار سي، څاشت اخیستل یا چې سنت کار سي، نو جناب پر دې باندې فکر وکړه چې ستاسو شذیناسته د پردي سړي سره ستاسو شذې خبري د پردي سړي سره خو په قران باندې ناروا کار دی. څنګه د سنت عمل د کار لپاره ته ناروا کار په خپل شذ باندې کوي؟ څنګه پر خپل سر باندې پردي انسان ته د شذ لېږي او څومره غلطه تربیه او غلط جرأت د خپل شذې تور کوي چې ورسه زما د خاصما سلامونه هم ورته وایي، د سلامونه هم ورته راورسوي دا شذ او زما مېړه سلامونه ویل او دې ته به د تعویز ورکړي او سم تعویز درکوم. اوس نو تعویز پیږي ځینی بیکاره او رذیل صفته انسانان دغه هدف لپاره ناست وي چې بس دا په دې شی باندې خطا استلې په شی باندې زموږ انسانان تاسو ورسي
دا زموږ بدبخت انسانان په داسې کانو په د هندوانو تعویذونه کوي. ما زه ته تعویذ اورېدلې دي. موږ به دروغ یو د دې لپاره ناس تعویذ په سیک او هندو باندې کوي. اوس دا بدبختی ته تو وګوره. دا اجانی هم روانه ده. د سپینسری ځوان هم د ځان سره ملګری کړي ده. په کار خدا و چې د سپینسری ته سړی د سټینګ تو پورا چولی وای او د لیخه به کړي وای. سیک او هندو باندې دا کارونه کوي. ما درته ویله د تعویذ ثبوت شرعاً ستا، د دم ثبوت شرعاً ستا. وواره الحمدلله رب العالمین سورۃ فاتحه ویل د هر مرض علاج دی. دا مشکو د هر مرض لپاره. پرون هم چا ویل چې زموږ په کور کې څه مریضي ده د چا ادرار باندې د هغه لپاره قران کریم کې یو آیات علماء لیکلي دي. ففتحنا ابواب السماء دا آیات دی په سورۃ قمر کې یو آیات دی. د دې علاج چا دغه شان چا منع کړی نه دي مګر دغه شی د لپاره چې تنو د دې څخه بدبختی او د سينور فسادات په ځای دا غلط کار. ټولنه زماورونو د انسانان څخه ډېر خراب ده. ډېر احتیاط کوئ. حد لري، هر شی حد لري. زه پر دې باندې ډېر ټینګار کوم چې دا شان ثبوت لري مګر وو تر حد اخواته بیا څوک منلای نسی نیسو موږ غملای سي نو بل څوک په حدود کې شرعاً څومره حدود و په حدود کې دنه موږ د دې مکلف یو. ولی انسانان د تعویذ لپاره باقاعده د قران یو مرکز نه جوړوي. تعویذ خانه او تعویذ اړای جوړ کړی. دا څه معنی دا چشتي دا تعویذ کول په قران کې دومره مهم کار وو چې ارڅه په پرېږده. دا دمو دا څاش په دین کې دومره مهم کار وو چې ارڅه پر پرېږده. یا په اول سر کې زماورونو هغه کور ته وبا او جنجال او مریضی ناراضي په کم کور کې چې قران ویل کیږي. دا ځلې کلی درکوم تاسو سره باندې شهیدان کروزانا په کم کور کې د قران تلاوت کیدی. دغه قران را باندې شاهد چې با کور کې به مریض را نسی مګر وو د دې لپاره چې قران موږ باید وایو داسې وایي چې څنګه قران راته وایي. دا ځینو کسانو د غلط حرکتونه چې کله ووینو نو دغه انسانانو خبري بیانو شوي او سی وایي چې تاسو دا وایست مګر هغه انسانان ته دا پکار ده چې کسان چې تعویذ او د دمو د دې څخه غلط استفاده کوي دا کسان او سی کسان سره جلا کی. بدبختی خودی دی. اوس دغه انسان دغه چې د خپل نامه څخه یا د خپل تعویذ څخه د استفاده کوي چې په خپل ځای کې د چرسو تلیان خشتیږي او په خيجه بیا څکول کیږي. اوس تاسو خپل په غریبان کې فیصله وکړئ. دا شری دلیل ته ضرورت لري زموږ په خپل عقل فیصله وکړئ چې د قران سره ټکر عمل لیکي. دا قران او قرآنی دلیل ته ضرورت ست په دې باره کې. خو شرعاً سړی ته عقل د اجازه نور کوي چې په دې سړی مو پسې کېږي چې هغه ته دا تربیه درکوي دا تربیه درکوي. نو زموږونو هر وخت چې تاسو دغه شانو څخه ګټه او استفاده کوئ ګټه پورته کوئ یو څه حدود یې څیړي. حدود باید درته معلوم سي. بیا دا خبره تکراروم. تعویذ ثبوت لري په شریعت کې. دم ثبوت لري په شریعت کې. موږ د دې قائل یو موږ منو او موږ د دې طرفدار یو. د دې څخه انکار نه کوو. اما کدر حد واوشتل بیا د دې څخه انکار کول زموږ په فانی علماء او په کتابو کې هم کړی دي. موږ هم دا پابند یو. کچيري په مسجد کې د سړی عبادت تر خپل حد واوړي بیا هم د دې انکار کول پکار دي. که سړی عبادت د سړی د قران کریم تلاوت تر خپل حد واوړي بیا هم انکار کول پکار دي. قران په زور وایي او مریض ته تکلیف پرسیږي باندې کمی وایي په زور. خو حد لري. هر شي چې حد لري نو زماورونو هغه انسانانو چې دغه شانو څخه په دې معنا باندې چې بس دا زکوم که چا ونه کوي که چا انکار وکي پر مازه پر مراد وکي هغه وابي دي هغه پلان کوي. یو څه په خبرو کې احتیاط کوي یو څه داخل ګسرو احتیاط کوي. مشته معلومه سوي او دا چې واقعیت زموږ سره ستا په داشار کې موږ اوسېږو د داشار خلک یو د شار خلکو سره گزاره ده په حالاتو خبر یو چې شجی ورغلي دي او د شجو سره بد سلوک کړي. اوس څنګه موږ د دې انسانانو ته اجازه ورکو څنګه دغه انسانانو پر عمل باندې وڅونه وایي. دا زما مسؤلیت دی کنه. خو یو پلا به مرګ راځي که یا هر غړي به سړی مړ کیږي. نو سړی به خبره د الله رب العزت د رضا لپاره په حق نیت کوي ولو که انسان ته مرګ راسي. کچيري دا زما په خبره کې غلط نیت پروت وي الله شاهد دی. خو غلط نیت باندې زنه کوم صرف فقط په دې خاطر باندې چې زموږ هغه با حجاب او سترمنه شدي چې هغه په دې بهانه او نیت راووتلې چې زم دا کار کوم تعویذ کوم التنوري غلطي استفاده وسوي پر دا باندې افسوس او ارمان ته دري شي. مګر نه منه کېږي چې ورسي حد ځای راکسي او کتور تو وای چې دا شزرالل دا شزي تو وای چې ته زیارت تراللې او دا قبر تراللې او زیارت کوي مړی دریادیږي الله دریادیږي ته به هم وخت داسې دا پر شرعي طریقه باندې وکړه دا پر سنت طریقه باندې وکړه. نور ته وای یا خو دې د په جیب کې بیا د سلو افغانو نوٹ بیا چیرې لويږي
بیا چیرې سبا دته تور کولنګي چرګ څوک راوړي ولکه کې سره ورته راوړي شپه ما دي کار ځنن کدا دربار نه بل زما ورونو په مدینه منوره کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار داسې نه و چې هر انسان به هر کار کاوه یو صحابي دا جرأت نه سوی کولای چې غلط کار دی وکړي چې کله به غلط کار ولیدل سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تنبیه ورکوله زموږ مسؤلیت مشت علماء کرام دا فرمایي چې د پیرانو هم دادی د استادانو هم دادی او د هر انسان په هر ځای کې دا مسؤلیت دی چې ستا ذمہ داری ده چې ستا سره کوم انسانان راټول دي غلط شان وروشي هغه پیران د خپل مریدان ته غلط شان ورشي چې د په مخ کې د سنت خلاف کار کوي د شریعت خلاف کار کوي دا دوی ذمہ داری ده د قرآن ټول پر دې باندې شاهد او گواه دي او دا خلک خلوای وي تر ټولو مهمه کوډي هغه کوډي دي چې کله مړی تازه وسی او تازه مړی د پوندې په واز باندې کوډي ولي کسیدا مؤثر دي او تر ټولو سحر جادو او کوډي مهمه او مؤثر کوډي هغه دي چې کله په کې د قرآن سپکاوی وسی چې څومره د دین او د اسلام او د ایمان او د قرآن د مسلمان سپکاوی کې دي وای دا تر ټولو مؤثر کوډي دي سحر او جادو مؤثر چې تاثیر کوي هغه دي شي اول قدم کې د قرآن سپکاوی شي ماده سي جادوګران په کراچي کې لیدلې دي چې خپل جادو به ورکوي کوډي به ورکړي روبه لیکل مگر وو شرط داو چې قرآن ته بسپک خطاب کوي پسپک وایي وو پر قرآن بدرېږي دا اسمالی دلی دي دا سند چې زده بچ عالم ما پر خپل سترګو مجلس سره کړی دي چې موږ جادو کوو کوډي کوو دا ورته وایي چې دا کوډي درکو تاثیر کوي مگر وو په اول قدم کې قرآن باندې ودرېږي قرآن په لوش کې واچوه او دا ورسره اوس نو زما ورونو کې سړی پر قرآن باندې درېږي خو ګناه ده خدا هم ګناه ده چې د استاد تعویض په خاطر د دوه مسلمانانو تر مابین چا کړی درس په یو افسوس په یو ارمان دا خبره کوم چې په دې شان کې زما ورونو ډېر احتیاط کوي ډېر احتیاط په دې کوي چې خپل شوز ته قطعا اجازه مور کوي چې بلارسي قطعا او کوم کوله په هغه چا باندې وکي چې هغه شرعي کوي تر حد نه اوري دا هو او تاسو وایئ چې نو به موږ مجبور یو چې د لیبر راځو زه خپل تعویذونه نه کوم نه می دا مسلک دی نه می دا کار نه می زده دي هغه چې اورات دي مسنون دي چې په قرآن او حدیث او د مذهب په کتابو کې راځي چې څه مفید کړي دي خلاص نور چې باقاعده موږ د دې لپاره کښینو کتابونه جمع کوو لکه مسایل چې دا نظم مشکار دي او نه دا کار کوو نه مشت استادانو په واسطو کې دا ویل چې تاسو دې دا دون علمي ذخیره برباد کړئ تعویذ ته خپل شوزو ته اجازه مور کوي داسې ځایو ته واستوي چې حالت شرعي تعویذ کیږي کله مازی الته بیا د بیو کوي د تعویذ تاثیر خلاصوي ما تاثیر ولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند تو ګوري دا د امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی ژوند ان شاء الله ما په دې باره کې اراده ده چې کتاب ولیکم بیا تاسو د امام صاحب د حالات او د ژوند په باره کې ژوند الهراکی او خیر او عافیت سره تاسو دغه ژوند مطالعه کوي چې موږ دغه حنفي مذهب پیروکار یو موږ دغه امام صاحب د مذهب پابند یو د زموږ د مذهب مشر څه شي دی په خدا ستاسو یپلا د خپل مشر راپورته کوي کتابونه راپورته کوي د حالات را برسیره کوي بیا مطالعه کوي چې د زموږ مشر د حنفي مذهب مشر څه شي کوي یپلا تاسو ورسې مطالعه یا بس چې څه په ذهن کې فرسي و هغه په چړو په چکوشانو هم انسان څخه نه سره خښلای بس په ذهن کې فیټ یو درس ورکول سوی دی خلاص نو دې شانو سره ز بیا زاري درته کوم ډیر خیال وساتئ ډیر خیال وساتئ که تاسو به دې کارو باندې په یو معمولی کار باندې تعویذ چې سنت کار دی او انسان یو کی نو په دې خاطر باندې په ګناه کې اخته کیږي نو ګناه پرېږدئ ګناه مکوئ ګناه پرېږدئ ګناه کې ځان مور داخلوي دا شان سره او په دې شانو باندې تاسو خبرې او زه ډیر ځای ته تللم الته مولیدلې دي دا څنګه دي چې نه دي مولیدلې دا مشهوره چې د قلندر صاحب زیارت دی هلته هم تللم دوی درې ورځې مې تیر کړې چوپ شان ګردو ځای ته دا ما شومان دي دا پلان کوي زموږ د کندهار خلک هم د چیز ته پاره ورځي الته څه کوي چې شي سکی څنګه د هغه ځای د هوټلانو وینا د هوټل د خلکو وینا چې دلته افغانان راځي چی کوي او چې سړی 15 وخت المنځ نه کوي نو ته زیارت ته چی کوي خو فرض به مهم یاوه که سنت عمل مهم دی اول فرض دی بیا ورسته واجب او بیا سنت تاسو ورسې د ازمل او تاسو په مملکت او ولایت کې بداجینه ځای کې المنځ نسته مګر د دې پابند دی زیارتونه مې وکړه المنځ یو کې کیا منځ نه یې کړی دا خو هغه شان چې قرآن مشتوي مګر یا کله یو څو سره کجواسي وکړه ولا نو ټاجي بل کم د صدري جنب بل کم اوسته ده چې بل کم یې سي په خو خوشا سړی وي په خو خو دې شفن پکوي اوس په خبرو خن نه کوي ولکه نه در پیژن بس الله دې وزونه درکې زه ار کمم په خبرو په خو خن کوي وسې نه کوم د زما او درب تر ما بین مسله ده
ستا او د رب تر مابین مسله ده، اخرت کې به دا شی معلومې شي، اخرت کې به دا شی معلومې شي. نو تاسو په دې معنا باندې چې زموږ سره کښېنئ، تربیه مو اخیستې ده، زموږ عادت در معلوم سوی دی، شپه او ورځ زموږ ستاسو معلومه ده، سهار او ماښام مو در معلوم دی، هر څه مو در معلوم دي، پټ او ښکاره. نو دا زموږ خبرې په داسې خلکو ته ورسوي چې په هغو کې یو څه اصلاح راشي، په هغو کې اصلاح راشي. لمونځ نه کوم، روژه دې نه نیسم، او بس زیارت، الله دې زیارتونه کوي، ولاړې وو الله دې زیارتونه څنګه دې وکړي دا زیارت. په زیارت خو به دې بدعت نه کړي، ګناه خو به دې نه کړي. دغه تللې دي زیارت کی، زیارت پر سنت طریقه وکنو، دا ورته وکړه الله دې ستاسو څخه تقبل الله منکم زیارتکم، الله دې ستاسو څخه زیارت قبول کړي. کداغه انسان په زیارت کې ګناه کړي او نه په ګناه باندې هم ته دعا ورته کوي، کله دا زیارت کې بل څه ویلی وای، کې اشکنزل کړي وای، کې پوچ رد ویلی وای، کې اغلا کړي وای، کې بل غلط حرکت کړي، هم برته دعا ورته کوي چې الله دې زیارت قبول کړي. احتیاط کول پکار دی. هغه جادو په هغه تعویذ په کوډو باندې چې د مسلمانانو په ټولنه کې چاکلويږي، دغه شی ذکول پکار نه دي. يهود هم دغه شي کسان و. فيتعلمون نزدکوله منهما، دا هاروت ماروت څخه ما هغه څه یفرقون چې جلاواله بیراوستي به دغه سحر په واجبین المرء د نارینه و زوجي او د شستر ما بین وما هم للضارین، او دا کسان ضرر رسون کې نه دي به دغه سحر په سبب باندې من احد هیڅ چاته ضرر نشي رسولای الا باذن الله، مگر د الله په اجازه. تاسو سحر او ماښام درې قل په اخر وایست، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. سحر در منځ ورسته او ماخستان چې کله بيدیږي تاسو ته ځلې کړی در کوم، نه پیری تاسو در باندې وکي، نه انسان، نه امریکایي، نه دولتي، نه پلانکي، هیڅ څوک تاسو. دا داسې نسخه ده چې نبی را شودلې ده، بل څه ضرورت لرم. ويتعلمون او دوی ذکوي ما هغه څه یضرهم چې ځان ته تاوان نسوي، ولا ينفعهم او فائدہ ځان ته نه رسوي. زموږ د انسانانو حرکتونه هم داسې دي، زیارت ته ځي خو ځان ته تاوان پر سي ګټه نه رسوي. دې پر ځای چې پر سنت طریقه ورسم، پر غلطه طریقه انسان ورغلی. ولقد علموا بشک دی پوس ولا لمن اشتراه، خامخا هغه څه چې دی واخیستله او رانی ولا ماله فی الاخره من خلاق. کم انسان چې دا سحر واخیستی، کم انسان چې دا سحر رانی وي، ماله فی الاخره دل لپاره په آخرت کې من خلاق هیڅ حساب. ولا بئس ما شروا به، او بد دی هغه څه شرو چې دی خرڅ کړل به پر هغه څه باندې انفسهم خپل ځانونه پر سحر خپل ځانونه خرڅ کړل، د سحر په وجه خپل ځانونه پر سحر باندې قربان کړل، او سحر دوی ته مهم ښکارې دی او مهم ورته معلوم سو. لو كانوا يعلمون، کاش چې دی پوسی وای. ولو انهم امنوا او کچیر دی ایمان راوړي وای یقیني، واتقوا او پرهیزګاری کړي وای، لمثوبه، نو دا کار به ثواب وای، د ثواب کار به وای من عند الله، د الله له طرفه، د الله په دربار کې خیرون، دا ثواب کار به خیر هم وای د دې لپاره. لو كانوا يعلمون، کاش چې دی په هدلای. الله دې اول و ما تعمل كل توفیق او به تاسو. ربنا ظلمنا انفسنا ولا اله الا انت سبحانك